نه درته ویلو چې د نبي علیه السلام سنت دا دي او د مسلمانۍ طریقه دا ده چې سړی به کور کې ژوند د زنانه سره ښکلې تېروي. که د په کور کې خویندې، که د ښځې، که د نورې، که د لوڼی، دی به ورسره حسن سلوک کوي. حسن سلوک ښه تلل به ورسره کوي، ښه ژوند به ورسره تېروي. دا د شریعت خبره ده او شریعت پابندي ده. او دا من درته ویلي چې ښځې نه خامخا به غلطۍ کېږي. ګوره شریعت ورته ناقص العقل ویلي. د سړو په نسبت د ښځو یاداشت کمي، د سړو په نسبت د ښځو د وجود طاقت کمي، نو په دې وجه د دې نه به غلطۍ خامخا کېږي. خو په والو، په ټکولو، په کنځلو د ښځو غلطۍ نشي برابرولی، په ښه سلوک دی برابری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي وه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. یو ځل هغې اوبه څښلې، جام ورسره دی. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې عایشې ته اوبه څښې نو باقي ماله راوړه. صاحب تاسو مخکې اوبه وڅښوې؟ نه، لاول ته وڅښه چې ستا نه که مې پاتې شي ماله راوړه. ګوره څومره ښکلې ښوي اخلاق. نن سبا زمونږ په دې وخت کې به ښځه د خاوند نه مخکې اوبه وڅښي، سوال نه پیدا کېږي چې خاوند دې تږي او ښځه دې مخکې اوبه وڅښي. دا مخ پې وایي که نه وایي؟ تا ما نه مخکې اوبه وڅښې، مردارې. اول زما حق دی که ستا؟ څه چلی شي؟ که یو ښځه د خاوند نه مخکې اوبه وڅښي نو دې کې څه ګناه ده؟ خو چې څنګ ته دې کېږي هم تږي کېږي، څنګ ته بند دی هم ته خدای بندوي. نو حضور پاک ورته فرمایي چې عایشې ته اوبه وڅښې بیا ماله راوړه. ګوره دې کې د نبي علیه السلام یو حکمت او یو مقصد چې عایشې بې اوبه وڅښلې لوښی یو له حضور پاک لا. نو نبي علیه السلام ته تپوس وکړو، وی عایشې وی تا شونډې په کوم ځای ښودوي؟ وی صاحب په دې ځای. قسم دی حضور پاک د عایشې بیبي د شونډو په ځای خپلې شونډې کېښودې او اوبه وڅښلې. دې کې څه چلو؟ په دې ډېر ګټلې کېږي، په دې ښځه خوشحاله شي، نور هېڅ مقصد پکې نو. اوبه څښل دي یا په یو ځای خلو یا په بل ځای خلو، او د هغې په مخ کې ورته وې چې ما ته ځای وښایه. په ښځه والله که په والو د ښځې روح ګټئ، د ښځې زړه به په دې ګټئ چې ته ورسره ښه سلوک وکړې، مینه ورسره وکړې، ته ورسره محبت وکړې او د سنتو مطابق زندګي ورسره تېره کړې. په دې ته بیا ګوره چې دا ښځه ستا د غلامۍ ژوند کوي که نه کوي. دا به تا سره په کور کې لکه د ویزې ژوند تېروي. پوهېږي چې د دې خاوند ما سره محبت دی، ما سره یې مینه ده، مجبوري نه ده، د مجبورۍ خبره نه ده، ما سره یې مینه ده. قربانېږي به داسې ښځه د خاوند نه، که به نه قربانېږي نو د هغې د شونډو په ځای شونډې مبارکې ولګولې، اوبه وڅښلې. دې ته ښه سلوک وایي. یو ځل حضور پاک د عایشې بیبي په کوټه کې یو بله بیبي د حضرت زینب، هغې په لوښي کې نبي علیه السلام نه خوراک راولېږي. نو دې له پې غوسه ورله، بن له خامخا په بن غوسه ورځي. دا قانون دی د شریعت چې بن لازما ډېرې کمې بنې به داسې چې هغې به لکه د خویندو ژوند تېروي، هم ظاهر به لکه د خویندو تېروي، خوړه یو بل ته ډکي. دا ګرانه خبره. نو به هر کیف چې دی له عایشې بیبي کره خو حضرت زینب لوښي کې خوراک راولېږه، عایشې صدیقې له پې غوسه ورله. وی دا چې ما کری د الله رسوله نو خوراک به دله زه درکوم، نو دې ولې خوراک راولېږه؟ نو عایشې صدیقې له دونه غوسه ورله چې لاس یې اوچت که او د هغه وینځې هغه کاسې له یې راوبړاو، کاسه په ځمکه پرېوته او ټوټې ټوټې شو. اوس که بل خاوند وي څه چل به یې کو؟ که دې زمانې بل خاوند وي نو غټ کوتک به یې لس کې نیولې او چودرې کې جز دې برابره کړو. دا کاسه دې ولې ماته کړه او دا رب دې ولې وچلو؟
او زه چې په هر ځای کې مال څوک خوراک را لیږي دې سره ستاسې دي، لیکن حضور پاک مبارک پوه شو چې دا خو بنې ده غیر اختیاري او فطري ده، بنې په کار غوسه ورځي. نو په خپله مبارک کېناسته او د کاسې هغه ټوکړې یې په خپلو لاسونو راغونډې کړې. دا هم ورته نه و چې شابه دا اوس راغونډې که، دا نه چې حضور پاک په بیبیانو کمزورې و، نه د حضور پاک لوی طاقت و. ښځې او سړي به ته قربانېدل او زارېدل به ته، او که یو وړی دې ورته کړو چې ځه عایشې پلار کره چې بیا دې دلته ونه وینم بیا به دې جلاګانې لیدلې وي. د نبي علیه السلام نه جدا کېدل د بیبیانو قبلې کېدي شو. لیکن حضور پاک دا نه چې کمزوری دی، لیکن اخلاق ښیي خلکو ته، نبوي اخلاق ښیي. په خپله کېناست هغه ټوټې یې راغونډولې، هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروت یې و هغه یې پرې د پاسه راغونډه کړه او صرف دومره وی غارت امکم من دم هلاکې شه. داسې څوک دی؟ خادم ته وی ودرېږه او ویندې ته ویل صبر وکړه، هغې ایساره کړه او د عایشې د کوټې نه بل لوښی راوانشت کاسه، وی دا ول دې کاسه ماته کړې ده، دا نوې کاسه پکې واله دا روغه دا یو څه وه بس. دې ته ښکلي اخلاق وی ښایسته ښکلي. چېرته نبي علیه السلام یو بیبي ته ډب نه دی ورکړی؟ ما ضرب خادما ولا امرأة قط. حضور پاک نه خادم وینځله چې د په خپل ژوند کې غزار ورکړی او نه ښځې بیبي له غزار ورکړی. دا په څه دا په ښکلي اخلاق. نو کور کې د بیبي سره او د ښځې سره به ښایسته ښکلي اخلاق استعمالوي او دین به ورته ښیي. دین ورته وښایه چې دا دین زده کړي چې عقیدې ښکلې شي، اخلاق یې ښایسته شي. پرده وپېژني، پرده ورته وښایه. والته کولو په والو په مالګې وې مالګه زیاته کمه شو، په دې مه وهه چې بې پردګي کوي په هغې زوره نه ورکه، برمنتوب کوي په هغې زوره نه ورکه، د سنتو خلاف ورزي کوي په هغې زوره نه ورکه، د شریعت خلاف کوي په هغې زوره نه ورکه، او د حیا خیال نه ساتي او د پردې خیال نه ساتي په هغې زوره نه ورکه. د ښځو لباس پرده د زمرونو ګورې، د ښځو ژوند په پرده کې دی. حضرت بیبي مریم مور یې منښته کړې وه، نذر یې کړی چې کله یې په ګېډه اولاد شو نو وی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل مني. خدای زما په خېټه کې دا کوم ماشوم دی دا ما منښته که دا به ستا د بیت المقدس خدمت وکوي. الله زما دا منښته قبوله کړه. سوچ یې دا چې ما ته به خدای لږ راکړي. بعضې زنانه په دې باندې پوهېږي، هغې ته پته وي، حالاتو نه ورته پته لګي، نور د خدای علم د الله سره دی چې په خېټه کې هلک دی او که جنۍ ده. خو د الله نه یې سوال وکړو خدایه دا زما دا خېټه کې چې کوم ماشوم دی روغ پیدا شو دا ما ستا د بیت المقدس خدمت ته آزاد حواله الله دا منښته مې قبوله کړه. د الله نظام جدا دی او د انسان سوچ جدا دی. جنۍ پیدا شو، جنۍ پیدا شوه رب انی وضعتها انثى وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. الله دا خو جنۍ پیدا شو. هلک چې کم کار کولی شي جنۍ خو هغه څه نشي کولی. زما ذهن کې خدا و چې دا به د بیت المقدس خدمت کوي، خو هلک کولی شي. جنۍ په شان کولی طاقتمنې بار ګرځي پرده پکې نه هغه به څه کوي. لیس الذکر کالانثی انی سمیتها مریم، مریم نوم یې وله کېښود. او بیا څه وایي انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. خدا ستا په ذات د دې خبرې امن غواړم چې دا مریم او د دې اولاد له خدای د شیطان نه امان ورکړم. ګوره ذهن کې سوچ دا دی من الشیطان الرجیم، دا نه چې صحتمند دی لوی که خو د خدای خوښه نه کوو مرض ورکړي یو که صحت د سروپ صحت سوال به د بچیو دپاره کې خبره دا چې د شیطان نه وساته. نو الله څه وایي فتقبلها ربها بقبول حسن. مخکې ویلو چې دا به قبلی وی الله وی ما دله ښکلې قبول کړه. ځه جنۍ ده خو قبوله مې کړه، جنۍ هم خدمت کولی شي تر څو چې لا په ستر شوي نه نو د جومات څنګ کولی شي
جارو کولی شي او که په ستر هم شي نو د میلمنو خدمت کولی شي، ډوډۍ پخولی شي او میلمه له د جومات د میلمنو د مسافرو خیال ساتلی شي، دا کولی شي. بهر کیف هو نو فتقبلها ربها بقبول حسن، ښکلې مې قبول کړه. وکفلها زکریا، پلار یې مخکې مړ و، پلار یې د بیت المقدس امام و. چې څومره شاګردان و دې راوړه د بیبي مریم دې مور او دا ماشوم یې کېښوده، وایي دا ما د بیت المقدس ته وقف کړې ده. یوسف ظریف دا کوی نو کوی، د هغه زمانې شریعت او قانون هم دقسې. چا وایي زما د استاد لور ده زه به یې خدمت کوم، چا وایي زما د استاد لور ده زه به یې خدمت کوم، چا وایي زما د استاد لور ده. قراندازي پکې کوي او د قراندازۍ عجیبه ترتیب جوړ کړو. دوی به لګیا و تورات به یې لیکه په قلمونو باندې بیت المقدس کې به ناست و. هلکه ویده یې او چیر کو، راځئ دا قلمونه دریاب ته غورځوو. که د چا قلم په ځای ودرېده ماشومه به هغه سره وي، او که د چا قلم اوبو یوړه هغه به بېللي. قلمونه یې یوړل او چې قلمونه یې سیند په دریاب کې ورغورځول نو د نورو خلکو قلمونه خو اوبو یوړل او د حضرت زکریا علیه السلام قلم په اوبو د پاسه پاتې شو، بلکې د اوبو چې د کم طرف نه راځي نو بعضې مفسرین لیکي هغه طرف ته حرکت شروع. بس الله یکفلها زکریا، زکریا علیه السلام ته ماشوم وسپارله. او دې کې د الله حکمت و، ځکه د زکریا علیه السلام ښځه چې وه دا د بیبي مریم ترور وه، د مور یې خور. نو ترور په قورزه خفه کېږي، ښه تربیت ولګوي. هغه لګیا ده خدمت ولګوي په کور کې، چې لږه لویه شوه نو یې وسته او په جومات کې بیت المقدس کې ولکه کوټګۍ جوړه کړه. دا به لګیا او د جومات خدمت پرې کوي، لکه جومات ته وقف وه او بیا به هغه کوټګۍ ته ننوتېدله او زکریا علیه السلام به د بار نه ورپسې جرنده واله. ماشومه ده، نور څه وجه خو نشي کېدی، خو بیا هم ماشومه د جینۍ ده، څوک ورته ونه ګوري، په بد نظر څوک ونه ګوري. اگر چې ماشومه ده خو دونه احتیاط دی کو چې جرنده به یې ورسره ورپسې بار نه وال. او چې زکریا علیه السلام به راغی جرنده به یې کوله وکړه نو وردننه به شو، بل څوک به نه وردننه کېدل، ځکه د ترور خاوند دی او پیغمبر هم. نو قرآن شریف کې الله فرمایي کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یو ځل نه چې کله به هم زکریا علیه السلام وردننه شو نو دی بیبي مریم سره به میوه پرته وه. او څنګه میوه؟ بعضې مفسرین لیکي وایي د اوړي میوه په ژمي کې او د ژمي میوه په اوړي کې، بې موسمه میوه به پرته وه. زکریا علیه السلام ورته یا مریم انا لکې هذا، دا میوه د کوم ځای نه راغلې ده؟ ما خو جرنده لګولې ده، چابي خو یې ما سره، کوټه کې بل روشندان سورین نشته او بل په دې موسم دا میوه هم په دې علاقه کې نشته. هغه بیبي مریم ماشومه پوټینې هسه وایي، دا نه وایي چې دا پیریانو راوړی، دا نه وایي. وی قالت هو من عند الله، دا د خدای د طرف نه ده، دا الله راوړی. او ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې وغواړي نو بې حسابه روزي ورکوي. ماشومه ده خو پاللې چا ده؟ ګوره لویه خبره دلته اوس په دې خبره سوچ کوئ. تربیت یې چا کړی دی؟ حضرت زکریا علیه السلام. او د زکریا علیه السلام بیبي خدمت کړی او تربیت کړی دی. نو د ماشومې تربیت لا دخل شو که نه شو؟ که د زکریا علیه السلام تربیت کې نه وی راغلی او د زکریا علیه السلام بیبي اخې تربیت نه وی کړی نو دا رزق مې نه میلاوېده. دومره دې د عقیده وه، کور کې داسې کور کې ژوند تېر کړی چې د هغې ایمان او د هغې عقیده مضبوطه ده. هو من عند الله، دا د خدای له طرف نه. او ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې چا له وغواړي بې حسابه روزي ورکوي، لږ هم نه، بې حسابه ورکوي. زکریا علیه السلام دقه هلته وکتل چې خدایه
ته خو واقع چې بې حسابه روزي ورکې او بې موسمه رزق ورکې نو ماله خو به هم زوی راکې حالانکې دی بوډا و هلته سوال وکړه هنالک دعا زکریا ربه دقلته سوال وکړو الله چې د مریم له بې موسمه روزي ورکې نو ما له بې موسمه زوی نشي راکولی خدای خو ناشنا کارونه کوي هغه کار کوي چې د انسان په عقل کې هم نه راځي ای مالم خدای بې موسمه میوه راکې ماله رزق راکې زوی رالکې نو خدای پاک وله فرشته راولېږله ویې ځه تا له فیصله وشوه خدای به دله زوی درکوي نوم به وله زیږدم الله وایي الله وی مخکې وله ما نوم کېښود نوم بیا یحیی چې سوچ یې راغی وی زما زوی به څنګه وشي زه خو شنډې ښځه مې هم شنډه ده بس وی اوس د خدای فیصله شوې ده خبرې پکې نورې مه کوه هغه بیبي مریم چې کله لویه شو پر یې ښه تربیت کې نو یو ځل د کور یو جانب ته لاړ یو غاړې ته داسې یو قرآن شریف کې الله فرمایي فانتبذت من اهلها مکانا شرقیه د خپل خلکو نه جدا شوه او لرې یو طرف ته لاړه او د سماعتي له یا بل څه مقصد له لاړه نو چې لاړه نو فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا نو الله جبریل علیه السلام ورولېږه او جبریل علیه السلام د یو انسان د یو ښکلي خشته او مضبوط ځوان په شکل کې ورته مخامخ ولېږي ښکلي شکل کې راغی او د مضبوط ځوان په شکل کې راغی الله ښایي دا مخلوق ته چې بیبي مریم ته وګوره فرشته وله راغلی ده په ښکلي شکل او په مضبوط شکل کې نو داسې شکل ته خامخا د انسان د زړه هغه شیطاني وسوسې وي لیکن بیبي مریم تربیت د زکریا او د هغه ده بیبي منتې او ته څه وایي قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا که ته د خدای نه یریږې نو ما نه اخوا ما ته مه رانږدې کېږي دې ته پرده وایي انی اعوذ بالرحمن منک هغه ذات باندې زه پناه تا نه غواړم کوم ذات چې ډېر مهربانه ذات دی تا ډېر څونه ښکلی شکل درکړی دی او ځواني درکړې ده او ما هم خدای وجود راکړی دی په هغه ذات ته نه امان غواړم ان کنت تقیه که خدای نه یریږې ګوره خدای واسطه ورچوي ته خدای نه یریږې نو اخوا شه ما ته مه رانږدې کېږي بله جینۍ وي خامخا د ده وسوسه بیا راغی چې دا دې ګوټ له ولې راغی او ځان له ولې را څومره ښکلی دی څومره ښایسته دی ځکه چې الله وایي فتمثل لها بشرا سویا سویا لفظ چې اندامونه هم ښه شته اندامونه هم برابر سقین هم ښکلې رنګ هم ښه شته او د وجود نه هم طاقتمند خامخا شیطاني وسوسې خو هر چا سره وي لیکن په هغې شیطاني وسوسې هېڅ اثر ونه کړ ولې تربیت یې د بیبي د حضرت زکریا علیه السلام او د هغه د بیبي شوی تربیت لري ویده ښه مور او پلار نه به جینۍ خرابېږي بلکې پلار نه مور نه به خرابېږي پلار خو بار ګرځي غریب خو ډوډۍ پسې منډې وي هغه بوټ چارې پسې منډې وي جینۍ که خرابېږي مور نه خرابېږي جینۍ که ښه کېږي د مور نه به ښه کېږي که مور ورته دلته عقل ښایي چې بچې نه ګورې خدای نه به یېرېږي بچې ګورې مونځ کوه پرده بورقه په سره وه مخ کولاو که په کور کې دننه باقي ټول وجود پټوه او مور پې رحم نه راځي چې دا نری جامې چوه او زه بازار ته زه په کوڅو کې ګرځه او زه کټو لستوڼو سره ګرځه نو مور نه ښځه جینۍ خرابېږي پلار نه خرابېږي دا ذهن کې واچوي تربیت ته زکریا علیه السلام بیبي کړی دی نو هغه څومره سخته ویرېده انی اعوذ بالرحمن منک هغه ذات چې رحمان دی پناه د هغه په ذات تعالی نیسم که خدای نه یېرېږې ما نه خوښه او ته څه وایي فورا جبریل علیه السلام انی زه رسول ربک د ستا د رب استازی یم انسان نه لأهب لکی غلاما زکیه دې له راغلی یم چې تا له یو زیری درکمه الله به دله یو پاک بچی درکوي پاک هلک زکی پاک خشته سوتره بچی به دله خدای پاک ته راکوي او ته څه وایي فورا وایي بچی به ما له کوم ځای نه راشي ولم یمسسني بشر ولم اکو بغیه ما ته خو چېرته چا ګوتې نه دي راوړی ګوره ډاډه ښځه داسې تا کې چې لږ معمولي غوندې کمي وي داسې الفاظ نشي ویلی
بیبي مریم چلنج ورکوي هغه فرشتې له. ګوره چې هغې ورته فرشتې نو فرشتې ته څوک دروغ نه شي وی. انسان ته به دروغ وی، فرشته نشي دوکه کولی. انسان به دوکه کې فرشتې ته دروغ نشي ویلی. او ورته څه وایي چلنج وله ورکوي، لم یمسسني بشر، ما له ګوتې چا نه دي راوړي تر ننه پورې، ولم اکو بغیه، زه زناکاره خو نه یم چې زما بچي به پیدا کېږي. نه واده شوی یم، نه مې خاوند شته، نه ما له چا ګوتې راوړي دي، او نه زه زناکاره یم، بچي به زما څنګه وشي؟ دا غیرتي ښځه دا خبره کوي، پاکه ښځه دا خبره کوي. پردهدار او حیاداره ښځه دا خبرې کولی چې بې حیا دا نشي کولی. او ورته وایي دا د خدای فیصله ده، الله دا فیصله کړې ده، او تاله به خدای خامخا بچې درکوي، او دا د خدای فیصله د یو خپل قدرت ښکاره کوي. حضرت آدم علیه السلام یې پیدا کړی بغیر د مور او د پلار، د پلار او نه مور یې پیدا کړي دي. اوس الله یو خپله کرشمه قدرت ښایي چې زه د پلار نه بغیر هم یو ماشوم پیدا کولی شم، او داسې ماشوم به پیدا کوم چې هغه به د زمانې پیغمبر وي، او داسې ماشوم به پیدا کوم. قرآن کې رښتو وایي فیس مکینې ورته اورئ چې ستا دا بچې به هغه بچې وي د نو پیغمبر جوړېږي، او ستا دا بچې به هغه بچې وي چې دې به برګي د لاس وړي او خدای پاک به جوړوي، او ستا دا بچې چې دنه کم پیدا کېږي دا به د چلونو په سترګو لاس راکاږي جوړېږي، او ستا دا بچې به هغه بچې وي چې هغه ګنجي د په سر لاس راکاږي ویښته به کېږي، او دا بچې به د هغه بچې وي. الله اکبر. مخکې نه ورته وایي لا پیدا هم نه دی، لا پیدا هم نه دی، او مخکې نه ورته وایي دا بچې به د هغه بچې وي چې به داسې کارنامه کوي چې دنیا کې به چا نه کړې، مړي باندې به لاس ټیږدي او د خدای په حکم به جمدې کېږي. داسې بچې به خدای ده. دا ولې ورته مخکې نه وایي چې ته پوه شې چې ستا بچې دا کار کولی شي، برګې جوړولی شي د خدای په عزت، لوین جوړولی شي د خدای په حکم، مړي جمدې کولی شي د خدای په حکم. نو چې داسې بچې خدای درکوي نو فکر مه کوه داسې بچې د له خدای بې خاوند هم درکولی شي. بچې شو چې د بچي درد پیدا شو، قرآن شریف کې الله ګوره موقع په موقع د حضرت مریم حیات ګورو، موقع په موقع چې کله د بیماری درد ور باندې را دی، فاجاءها المخاض الى جذع النخله، درد پې راغی نو بار ته لاړه، یا خدایه دا به څه کړي. ورسره څو سوچه دي، څو فکرونه دي. یو دا چې د بچي پیدایش اسانه خبره نه ګران کار. ډاکټران وایي چې په دردونو کې د دې نه خطرناک درد بل نشته، او دې وخت کې د زنانه سر ته زبردست خطره وي، بچ به شي او که بچ به نه شي، ډېرې خبرې دي پکې. عمري درد دی، تکلیف دی، ډاکټر نشته، طبیب نشته، دایم نشته، یریږي غریبه چې زه چا ته ووایم چې راشه ماته کښېنه، کله وي دا بچې د کوم ځای نه چې جل یې کړی دی، اولاد د کوم ځای نه راغی، نو دایي ته ویلی شي نو ډاکټر ته نو طبیب ته څوک نشي، او د الله سره ډاډه ده، ډاډه ده چې الله دا فیصله کړې ده. ما ته خپل ځان معلوم دی چې زه بلکل پاک یم، هېڅ قسمه زما ټچنګ نه دی شوی، ګوتې چا نه دي ما سره درد کړی، لاس چا نه دی راوړی، بلکل پاک یم. نو ډاډه خو زه دومره خو فطري یاره خو سړي سره یې که نه، هغه طبعي او نفسیاتي اثر یاره خو سړي سره یې دا هغه چې ته غریبه لرې او ته د دشتو بیابان یو ځان له ځای ته، او د کجور یو تنه وه بلکل اوچه تنه، نه پکې څانګې شته او نه پکې بل څه شته، اوچه تنه ده، هغې ته کېناسته او څه وایي اها یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، خدایه چې دې نه مخکې مړه وې نو څه ښه به وه. اوس به خلک څه وایي که زه زرها خلکو ته ووایم چې نه ګورې ما ګناه نه ده کړې، مني څوک بچې فیلم یې خاوند نه راغی، بچې سیم پلار نه بغیر راغی، مني به څوک یاره غریب ګور حیا دې ته وایي. مخکې ورځو کې مې اخبار کته امریکا کې یو ډمه اخبار کې نه لیدل، یو بیان یو ډمې چا سره دوستانه ده خبره، خو لکه یو بوډۍ د حیا ده، خو د خولې د میرا ده، نو چا سره دوستانه ده، نو اخبار لیکلي وو چې د هغې په ماشوم ته هم یو دوه درې میاشتې پاتې دي کېدو ته، او چې چا سره دوستانه ده نکاح هم ورسره اعلانې ده شوې، نکاح به وروستو کېږي، بچي پیدایش نه پس به نکاح کېږي. خلک په بې حیایۍ نن فخر کوي، جنۍ د الف سره په دوستانه فخر کوي، الک د جنۍ سره په دوستانه فخر کوي، نن سبا په بربند سر نن خلک فخر کوي،
نن په لوپټا کې ګرځېدل شرم ښکاري او بربند مخ باندې او بربند وجود ګرځېدل دې باندې خلک نن فخر کوي او تا د خدای عظیم لعنت دی. په دې فخر کول د خدای قهر او غضب له چلنج ورکول دی. خدای سره جګړه کول حیا اوچت شی دی جناب. دا چې لاله غریبه پریشانه ده یا لیتنی مت قبل هذا، خدایا درد او تکلیف په یو طرف ته که دا خلک به څه وایي. او دویمه خبره ده چې یوازې زما نه ده که نه د زکریا غوندې سړي ستا تربیت کړی دی، د زکریا د بیبي تا تربیت کړی دی او زمونږ د بیت المقدس د امام لورې او د بیت المقدس خدمت ته وقف شوی، نو دا به چې د کوم ځای نه راغله. خلکو له به څه جواب ورکوم؟ یا لیتنی متو که دې نه مخکې مړه وې څه ښه به وه. وکنتو نسیا منسیا، الله که یېره په تېروی نو په دنیا کې راغلی نه وي د ما دا نوم چا نه پېژندلی نو څه ښه به. الله او د څه وایي؟ الله فوراً فرشته رالیږي وهزي الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا. الله ورته خپلې کرشمې ښایي، وایي دا کم یې ونې ته چې د دونه والې دې دیکوله ور لږه غوندې کور وینه خو زرلي شي غپولې په لږ غوندې وړه کوم اونې چې سینګ وړه کوله الله اونه زرغونه هم کړه او پکې کجورې منخړ دا کولی شم ستا پاکي نه شي کړ وړه کوه لږ غوندې چې وړه په کجورې دې پرېوتې وخوره دا ګرمې کجورې. دغې وخت کې زنانه ته د ګرم شي ضرورت دی او الله ورته وایي لاندې وګوره په دې وچه ځمکې لښتې به درته جاري کړو. لاندې لښتې روان دي، لاندې وکړه ښکلې مزېدارې د یخ اوبو لښتې به او د اوبه ډکه مې راغله، کجوره کې څانګې او میوه ډکه مې راغله او کجورې نه میوه راجوړېدله هغه یې وخوړله او بیا ورپسې دا الله خپلې کرشمې قدرتونه کوي چې ګوره دا کار کولی شم ستا صفحې به هم پروا مه ساته. بچې پیدا شو غېږ کې ونیو چې په لاره را روانه ده نو خلک ورته ګوري او مریمې انا لکې هذا، ماشوم دا کوم ځای دی؟ ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. او مکه چې دا د څه نه یېرېده او مکه ته کې وویلی شو لار خو دې هم خراب سړی نو هغه زموږ د بیت المقدس امام و، مور خو دې هم بده منه زناکاره نه وه. دا تا چا ته پکې لاړې؟ نه پلار ته لاړې نه مور ته. پلار دې هم ښه سړی و، مور دې هم بده مله نه وه، ته بچي د کوم ځای نه راغې؟ الله ورته وایي ته به غږ نه کوې بچې به خبرې کوي، که ته زرحاله ستا خبره څوک نه مني. فاشارت الیه، وی دې ماشین سره خبرې کوي، وی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، زانګو ماشوم سره څنګه خبرې وکړو؟ عقلمند دا خبرې کوي؟ زانګو کې چې کوم ماشوم زانګي هغه سره څوک خبرې کوي؟ دیو سره لا ګپ نو شروع کړی چې عیسی علیه السلام وی قال انی عبد الله، زه د خدای بنده یم. الله بنده آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، الله زما متعلق مخکې نه فیصله کړې ده چې ماله به خدای نبوت هم راکوي ماله به خدای کتاب هم راکوي. یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي، یو پکې حضرت عیسی علیه السلام چې خبرې وکړې خلک پوه شو. ماشوم ته ګوره زانګو خبرو پولې ته ګوره او ماشوم خبرو وخت کې دعوه کوي چې ماله به خدای نبوت راکوي او دا فیصله مخکې کړې ده. تانی د ماضي صیغه مستعمله او دا فیصله الله وخت کې کړی چې ماله به خدای کتاب راکوي ماله به خدای نبوت راکوي. پاک دامنه ښځه وه، خدای صفحې راوسته ګرانه اوس ومنله خلکو او واقعي ومنله چې بیبي مریم پاکه ده، نیکه ده او پاکه ده او حیاداره ده. د عیسی علیه السلام بچې وله خدای پاک ورکړه، عیسی علیه السلام له خدای نبوت ورکړه، پیغمبري وله ورکړله او الله په بیا به په دې مخ د ځمکه حکومت کوي، 40 کاله به حکومت کوي او دنیا کې به عدل و انصاف قایم کی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې به نکاح کوي او د هغې نه پس به وفات کوي. پاک دامنه جینۍ دی ته او د پاک دامنې تربیت چا کړی دی؟ حضرت زکریا علیه السلام او د هغه بي پرده اوچت شي، حیا اوچت شي. بیبي اسما ده نبی علیه السلام خینې وه، د حضرت ابوبکر صدیق لور وه او د حضرت زبیر بیبي ده.
یو ځل نبی علیہ السلام په لاره روانو، صحابه هم ورسره دي. او دی بی بی اسما چونکې پرده لا د پردې دا حکم نو نازل، نو د پردې نه مخکې به خلکو دا مخ د یو بل لیده، په لاره به ګرځېدي یو بل سره پټو ته هم تلې، نو دې هډوکي راغونډ کړي وو د خپل پټي نه، د هغه هډوکي په سر باندې راوړل پورته. نو چې نبي علیه السلام ورته وکتل چې دا خو زما خیلې د بی بی اسما ده او د ابوبکر لور ده، نو ځینې اوښ سملاو، اوښ ته آواز وکړه لکه سنډا یا غوی چې بنده کېنی کم آواز ورته کوي حل حل سملو، اوس اوښ یې سملاو. چې سم یې نو بی بی اسما ته اشاره وکړه، شاته ورسره کولاو ځای په اوښ باندې د زنانو دپاره یا د دویم کس دپاره لکه به د سایکل چې د کیریل غوندې وي که نه دقسې ځای به و، ورته یې ویل دلته راځه ما سره کښېن. هغې مخ بل طرف ته واړو، نه راتله. علیه السلام ورته اشارې وکړې، صحابه ورسره دي، نه راتله، حیا وکړله. نو نبي علیه السلام اوښ پاسه او کور ته لاړ. نو هغه چې بیا لاړه نو زبیر ته ووی زبیر وی دقه چلو شو. نبی علیه السلام سره صحابه و، که یوازې پیغمبر علیه السلام وي بیا به خامخا ورسره اوښ ته شغنیر صحابه و. نو ما د ډېره زیاته حیا راله کې د صحابه د ګڼو خلکو په مخ کې یوازې زنانه په اوښ سوری مې ورسره روان، دې ته حیا وه. زبیر وی چې ستا د هډوکي په سر راوړل دا په ما ډېر ګران دي، که د نبي علیه السلام سره په دې اوښ شاته سوری وي ښه به دې کړي، یا اوس به دله یو خادم ونیسم نه به د پټي خدمت هم کوي او د اس خدمت هم کوي. دومره حیا او په صحابیت پرده پکې وه. اوس پرده کوم ده په ښځو کې، بې پردګي انتهایي لوی جرم. د نبي علیه السلام مبارک یو صحابي دی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، یو جهاد له نبي علیه السلام ولېږو یو علاقې ته. هغه علاقه کې یهودیان لوی زیات وو، عیسایان هم پکې وو، یهودیان هم، هغې ته پته وه. هغوی وی چې دا مسلمانان خو بهادر هم دي او هر ځای کې فتح او کامیابي مونتې راغله، خو یو چل ورسره کوو که په دې چل هم دا اخته کړل نو بیا ممکن ده چې بیا ګټه به زمونږ وي. چې میټینګ یې وکړو څه چل به وکړو، وی داسې وکړئ چې دا زنانه خپلې راوباسئ او دا بربنډې کړئ، مخونه وله ښکاره کړئ او لاسونه وله ښکاره کړئ. نو چې دا صحابه سین راشي او زمونږ دې ښځو ته وګوري که نه، دې مکونو ته دې لاسونو ته وګوري، زړه کې به یې غلطې وسوسې راشي، د الله مدد به دې پورته شي. د الله د رحم فرشتې مدد د الله څه شی دی؟ د الله د رحم فرشتې، د رحم فرشتې به پورته شي، دا لوی به شي. چې د الله د رحم فرشتې دا مدد لا بیا راته نشي ټینګېدی. همدقسې یو کلجري سیند پاکلي ورغلل، هغې ورته ښځې او جینکۍ راوستې او په عجیبه شکلونو، چا له منګې ورکړې، چا له کوزه ورکړې، چا له کپړې ورکړې چې دا په دې لښکر کې ورشي او دا خرڅ کړې، په دې نیت ورشئ چې دا سامان خرڅوو. نو خامخا به د سره جوړه جاله کوي، داسې خو به درته نه ګوري، نو وجودونو ته به مو ګوري، د خدای رحم به پورته شي. چې دوی په دغه بانو سیزونه میزونه اوس هم دا بعضې جینکۍ په دا کوڅو کې ګرځي او دا شیمپان ویمپان او دا صابونین مابینونه خرڅوي د کمنۍ مشهورتیا دپاره. دا د کمنۍ مشهورتیا نه کوي، دا ګناه ته هلکان بلي. دا د انجیو ګنده جینکۍ دي، ګنده ښځې دي او په دې لارو کوڅو کې ګرځي دپاره چې دا سړي بې حیا کړي، د دې نور څه مقصد نه دی. شیمپوګان ولې په تورنګزو کې او په مرضو کې نه خرڅېږي، دې دپاره دا په بازار کې دا جینکۍ چې سوداګانې خرڅوي او دا دوکان په دوکان ګرځي. اوس ځای په ځای مخکې ورځو کې په لاره تلو، په لاره کې جینکۍ ولاړې، هلکان هم ولاړې، جینکۍ هم ولاړې او موټرو ته اشارې کوي او سامانونه ورسره وي، دا خرڅو دا خرڅو، ډېر موټر ولا ورته ولاړ وي. دومره زه حیران په دې د بې حیایۍ دور پورو شو. حیا دغه خلک خو دین لري، موږ وضعیت دین نه لري شو، موږ ولې خپل پیغمبر پرېښوده، د پیغمبر طریقه هم پرېښوده. نو چې هغوی دغه سامان مامان دروغه د مسلمانانو لښکر کې رادل نه شو، نو حضرت سعد ابن ابي وقاص څه کړی؟ قل للمؤمنین څنګه دی یغضوا ابصارهم، مسلمانانو ته حکم وکړي چې نظر ښکته کړي. بس یو آیات یې ووایي، قرآن شریف کې الله فرمایي مسلمان ته چې نظر ټیک که ښځو ته مه ګوره، او ښځو ته هم الله حکم کوي یغضضن من ابصارهن چې تاسو نظرونه ښکته کړئ او سړو ته به نه ګوره. سړی خو به قطعا پردی ښځې ته نه ګوري، او ښځه که سړي ته ګوري د ضرورت په بنیاد کتې شي، خو د شهوت په نظر به نه ګوري، په غلط نظر به نه ګوري. که نیت کې نقصان راته نو بیا به نه، دا ښځه به هم نه ګوري.
چې نو اعلان وکړه د قرآن آیت وي چې نظرونه ښکته کړئ، بس صحابه نظرونه ښکته کړل. یو ښځه ته چا ونه کتل، هغې چغې وې داسې په دې وخرڅوم، دا په دې خرڅوم، دا په دې او دا په دې، نظر ورته نه کښېني غ روان دي. علاقه فتح شوه، مسلمانانو له خدای بری ورکړه چې واپس رالل. الله چې واپس رالل نو نورو صحابو ته تپوس کو، وی علاقه هم فتح کړه، وی کلي څنګه و، کوټې څنګه وې، بلډینګونه یې څنګه دغه علاقې وو چې کوم جهاد دی نو کوي تپوس کوي، عمارتونه یې څنګه وو. هغې ورته څه وې، وی موږ عمارتونو ته نه دي کتلې، نو خو کوټو ته نه دي کتلې، وی علاقه هم څنګه فتح کړه، بس خدای راکړه نو یعنې له مخه خدای علاقه فتح کړه. وی کوټو ته هم ورنه کتل، وی مشر امام اعلان وکړي چې نظرونه ښکته کړئ. په هغې دومره عمل دوی وکړه چې دلته خو به ځمکو ته ګورو، نظر به ښکته کوو، چې بیا د کلي علاقې کوټو ته او بلډینګانو ته هم نظر ونه کړو. پوهان باندې یم نظر به خپل کوتا ساتئ، سړی به پردو ښځو ته نه ګوري. دا هلکان ټول په دې لارو کوڅو کې ناست دي، پردو جنکو ته دی. دا سخت په شریعت کې جرم ګناه. ګورې زنا یوازې د اندام زنا نه ده، په دې سترګو نبي علیه السلام فرمایي زنا العیون النظر، په دې سترګو چې ته پردو ښځو ته ګورې په بد نیت، دا بد نیت خامخا راځي، نو دا زنا سترګې زنا شوه. د غوږ سره چې په غلط نیت د یو ښځې اواز اورې، د ژبې سره چې په یو غلط سوچ او غلط نیت باندې بل چا سره په دې ژبه خبرې کوې، دا زنا شوه. دا ژبې زنا یوازې د اندام زنا خو الله دې مسلمان وساتي. نو بلکل پردو ښځو ته کتل په شریعت کې منع. او ته څرنګې ښځې له هلک ته کتل، هلکانو ته کتل په بد نظر، په څلور مذهبه ناروا او حرام. د قرآن په نظر کې هم حرام او د پیغمبر د حدیثو په نظر کې هم حرام. شریعت کې ډېر لوی جرم او لوی ګناه. پرده اوچت شوې ورونو ګورم، بورقه په سره وې زنانو ته، غټ غټ څادرونه، غټ غټ پړونې په سره وې. قسم په خدای دا د غیرت تقاضا ده او د حیا تقاضا ده او د ایمان تقاضا ده. په دې انسان بدې نه ښکاري، په دې ښه ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر پر ورځ یو ځل اعلان وکړو، وی ښځې د اختر مانځله راوځئ، او چې کومې ښځې مونځ نه کوي هم ځان سره وباسئ. د یو بیبي ورته وایي د الله رسوله هر چا سره خو پړونې نشته، نو څنګه به ځي؟ نبي علیه السلام دا ونه وایي چې بې پړوني دې راځي، بلکې لتلبسها صاحبتها من جلبابها، بله ملګرې دې بله پړونې ورکړي، را به شي تقریر به ووري، دعا کې به شرکت وکړي. او بیبي عایشه صدیقه فرمایي، بخاري شریف او نورو کتابونو کې دا روایت دی، وی د سهار مونځ چې به کله وشو او ښځې به سهار مانځله تلې جومات ته، نور خو ځکه سهار کې تیاري او سهار به تلې، نو متلفعات بمروتهن، نو غټو پړونو کې به ځان رانغښتې، ما یعرفن ما یعرفهن احد، چا به پېژندلې نه چې دا څوک ته او دا څوک نه. دومره حیا ښځو کړې. دا نانه به پوره پرده کوي. ګورې وروڼو، د تره د زوی نه به پرده کوي، ماما د زوی نه به پرده کوي، د تور د زوی نه به پرده کوي، لیور نه به هم پرده کوي. البته کور کې لیورونه یو دی اوسېږي، د ضرورت د دې زمانه کې فتنه جوړېږي، که هلک وادو کې وایي چې زه خو نه اوسم ډېر ورسره، دې نه غم جوړېږي، فتنه جوړېږي، او د ضرورت په مخ کې د یو بل مخ ته ګوري، نو خیر جواز یې شته. اشاره په نظر به نه وي، لاس به نه ورکوي، لیور به بلکل روندار له لاس نه ورکوي چې په خیر را. نن سبا په موټرسایکل لیور سره سواره ده، لیور نه لاس راتاو کړی دی، د خټې نه په موټرسایکل سواره ده ورسره، د ترې زوی سره په موټرسایکل سواره ده، د ماماګي سره په موټرسایکل سواره ده، د ترورګي سره په موټرسایکل سواره ده. دا په شریعت کې ډېر لوی جرم او ګناه. موټرسایکل ولې سوارېږي ورسره؟ شریعت دې ګناه ده، ګناه ولې کوې؟ دا لیورونه دي، د یو پلار اولاد دی کور کې، په کار دا ده چې وشي، خو نه کېږي زموږ په وطن کې، هغې نه زیاته فتنه جوړوي. نو خیر دی که سلام السلام علیکم وعلیکم السلام مخ ته وګوري، خو بیا دې نور ولي پرده کوي، لاسونه دې پټ ساتي، خپې دې پټ ساتي. یو لیور سره په یو کور کې به ژوند هم نه تېروي، هغې نه غټې فتنې جوړوي. زمونږ په دې وطن کې دې جوړې شوي دي دا فتنې. شریعت د حکم پابندي به کوي او تابعداري به کوي د شریعت. لاندې د ګیټو نه بره به خپه بلکل نه ښکاري د ښځې. نن سبا د ښځو د ګیټو نه بره ټولې دا نیمې خپې ښکاري، قسم دې ساښې ښکاري د ښځو. بیا مونځ سره به څه کوو؟ د شریعت حکم درته وویم،
د شریعت حکم دا دی که د یوې ښځې څلورم حصه اندام ښکاره شو مونځ یې نه کېږي. اوس کومې ښځې چې د جارجټ لوپټه سیپون لوپټه په سر کړې دا پکې مونځ کوي نو د سر ویښته پکې ښکاري که نه تاسو نه تپوس کوم. ټول اندام ښکاره کړو، سر پوره اندام دې ښکاره شو، شټ اندام دې ښکاره شو، مرۍ ښکاره شوه او په دې نري کمیس کې ټولې لیچې ښکاره شوې، پنډۍ ښکاره شوې، نو ستا څلور پنځه اندامه ښکاري مونځ د کوم ځای نه یو اندام چې څلورمه حصه ښکاره چې مونځ نه صحیح کېږي. سر ښکاري، مرۍ ښکاري، ست ښکاري، لیچې ښکاري، پیښ ښکاري، مونځ نه صحیح کېږي. مجرم یې، ګناهګار یې، فاسق یې، فاجر یې، مونځ نه کېږي. په کوټه کې چې په داسې ځای کې ښځه ولاړې چې دروازې هم ځان پسې جرنده کړي او خاوند یې هم ني او بچي هم ني، هېڅوک هم ني، نو بیا هم عورت به پټوي، په مانځه کې به پټوي. نو اشکرا سړی چې مونځ کوي نو اندامونه به یې د نامه نه تر د کونډو پورې مکمل پټي لنګ. او که یو انسان وي چې د مړه خو کوټه ده او په کوټه کې دننه په څوکته نه بربند مونځ به وکړم نه کېږي مونځ پته. ښځه وي زه خیر ده او کوټه د مخ به ښکاره کړمه او دا خیر دی مخ ټیک ته، لاندې تلي به لاسونه ښکاره کړم پروا نشته او لاندې د خپو تلي به ښکاره کړم پروا نشته، خو چې مټې ښکاره شوې که هېڅوک هم نه دا مټې ښکاري مونځ یې نه کېږي. حضور پاک فرمایي اخر زمانه کې به داسې ښځې کاشیاتن جامې به اغوستې خو عاریات بربندې به وي، مایلاتن ممیلاتن سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي او په لاره کې ځي رؤوسهن کاسن بخ یو قسم مخان دي په عربو کې د هغې دا قوبان اوچتې یو طرف ته مایلې وي په لاره چې دا سر به داسې یو پوټې کوږ ګوري چې دا خلک راتر په نظر شي. الله حضور پاک فرمایي د جهنم خشاک دی دا ښځې، دا خشاک دی د جهنم. نبی علیه السلام فرمایي چې الله راته یو معراج له تلم نو الله یو تنور راته وښو، تنور په شان غارو او پکې بربند هلکان او بربند سړي پراته او چې لمبې به داسې اوچته شوه نو ما به وی چې دا بار راغورځېږي بیا به لمبه ښکته شوه او چیغې وایي پکې تپوس مې وکړه د جبریل او د میکایل علیهم السلام نه دا څوک دی؟ وی دا ستا د امت هغه هلکان او جنکۍ دي چې بربند زناکار او بربندتوب دی، دا د قبر عذاب. بې حیایانه به ځان ساتو ورمو، بې حیایي خطرناک جرم دی. پرده به کې پرده کې حیا ده، حیا ایمان دی. امام بخاري وایي الحیاء من الایمان، کتاب الایمان کې امام بخاري وایي باب یې جوړ کړ دی الحیاء شعبة من الایمان. امام بخاري الحیاء من الایمان، ایمان روی حصه د حیا او فرمایي نبی علیه السلام اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، چې حیا د کلي بیا چې د څه خوښې کوه بونې نیکانې کې مور چې نیکې ښه تربیت وي چې مور نیکه ده بس جن بختور دی، مور پردهدار او جن بختور دی. شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه واقع لیکلی دی یو ځای کې قحط و، خلک رالل او علماو پسې چې قحط دی باران نه کېږي څاروي مړه شو بیاګان هم نشته او بم لاندې جوړې شوه نشته څه به کوو. علماو دا طریقه وښوده چې بار روځې او صلات استسقا به وکړو، استسقا مونځ نو خدای ته به جړه وکړو، ټول بار ووتل، ماشومان یې مو ایستل، ښځې مو ایستې او سړي مو وتل او ټیټې خدای ته وایي او جاړي فریاد کوي لیکن نورې ازدي شته. یو هلک په یو قافله کې روان و، ځان یې تپوس وکړو دا خبره وه، ځان یې تپوس وکړو وی دا خلک سره راوتلي جلسه جلوس د څه دي؟ دې علاقه کې قحط د باران نه کېږي، څاروي او انسانان د لوبو تندې نه مړه شو. نو بیا دوی دا منځونه کوي او چغې وایي خو ریت نشته تور نور دی نو ودرېږي وایي چې دله باران وکړم. هغه هلک وایي ورغې په هغه کیجاوه کې دننه د ده مور وه په کیجاوه کې دننه د هغه مور پلو یې دغسې ونې پړونې پلو او یا الله تا ته پته ده چې زما دا مور ډېره پاک دامنه ده، الله تا ته پته ده چې زما دا مور ډېره حیاداره ده، الله تا ته پته ده چې زما د مور دا پړون هم چا نه دي لیدلی. خدای زما د مور په دې پاک دامنې او په حیا د نه سوال کوم په دې قوم باران وکړه. دوی لا نه وه خلاصه کړی چې اورید راغلو په خلکو باران وشو. خلک راغلل یې لږ دا دې څوک لل دا څوک دي په دا کیجاوه کې؟ وایي دا زما پاکه مور ده، ما ته چې کله ضرورت پیښ شوی د مور پلو مې نیولی دی خدای ته مې سوال کړی د خدای پاکه کار کړی دی، دې ته مور وایي. نن سبا مور څه وایي بچې کېنه ګرمي ده دا مونځ خیر دی وروسته به وکړې او ناجوړه به شي. بچي دا ګیره خو د سره ښه نه ښکاري زویه سبا به څوک لورخور نه درکوي وخوایه ښه مور ورته وایي دی ته
پوزت مردار او خدای دا ګیره دی لور خور به څوک نه درکوي دا ګیرو والا جوړ بې ښځو پاتې موږ د سهار وختي دی پلار به ورته وي اواز به ورکړي دا بچی هلک پاڅه چې مانځلی راشي دی اتوار ورځ د پرېږدي دغه چې لږ دمه شي دا د خالي په ورځ دمه کېدی نه خو سکول ته په وخت پاسه و مړ خو نه شو د ګل په ورځ چې سکول ته په 5 بجې پاسې او جامې ورته چې دوغاښې پرتوګه چې دی مړ نه شو او د اتوار په چې خدای له پاسه دی مري مې په بچو روجې نه نیسي بچې مه نیسه نه په تالا نه اوړي په تالا نه دي پر لور به یې روجې اوړي بچې خیر دی لا ماشومه ده په تا نه اوړي ای مردارې خبیثې دې زمانې دا ښه دی د دین نه لرې بې دینه خلک ودرې ولې تربیت نه دی شوی قرآن نه ورځي پیغمبر حدیث نه ورځي اخلاق یې نه دي زده کړې ټول ډرامې ګوري ټولو ټي وي ګانو ته ناستې دي ټول په کمپیوټرو باندې فلمونه ګوري او ټول په ډیشونو باندې په ښځو فلمونه ګوري دا ښځو به جنت ته لاړې شي ته د جهنم خشاک ته دا ښځې دې زمانه کې جو مې ځان ته یو ځای کېدلی په ډش باندې په انډیا فلمونه ګوري د خدای نه نه مونځ کې مونځ قبلېږي اخوا د ګمراهي په کور کې شروع کړې ده هلته د کمپیوټر لګولې په هغې باندې تصویرونه ګورې هلته اخباري رسالو کې اخبار جهان او دا قسم د ښځو تصویرونه ګورې سړي مه اوري دا ښځو ته ږدي لور ته ږدي مخکې خدای نه حیا په کار لرو نو دا څه په کوم طرف روان یو خدای منو که نه منو قیامت شته که نشته قبر شته که نشته نظام کې ښه کې د لور ښه تربیت وکړه او ښځو سره ښه سلوک وکړه ښه سلوک دا نه دی چې تی بېدینۍ ته پرېږده نه دینداره که ښځې خو یاره ښه سلوک ورسره وکړه ښه څه کوئ د ښه مثال به هم درکړم یو سړي نه ښځې نه غلطي وشوه چې غلطه ترې وشوه دې ته حتی خبره ورسېده چې د خاوند ورته وي چې بس زما ستا بله ګزاره نه کېږي طلاق درکړو ښځه ورته څه وایي وایي راکړه طلاق نو سر نه ځایه خدای دې بلا سره وسکې که طلاق مې وله ورکړه نو زه خو به بله ښځه حکم کېږي خو دا خواره دا مرداره به څه کوي په دا کوڅو کې به ګرځي طلاق یې ور نه کړم څه موده پس دا سړی مړ شو چا په خوب کې ولیده وی الله د سره څو کړل وی الله او ډېر ګناهګار و دا سړی وی چې الله ته مخامخ شوم وی ما ته وی ای بنده ډېر ګناهګار یې چې دا سر ته تا وکړم جهنم کې دې ویلم خو زما په بنده دې یو وخت کې رحم کړی دی زما په یو بندګۍ او که تا پې دا رحم نه وی کړی لویه ګناه کې مبتلا کېدله نه زما په هغه بندګۍ دې رحم کړی دی نو تم زما بندې په تا رحم کوم د جنت ته دې ته ښه سلوک او چې ښه تربیت وکړي تا سره به د دین په کار کې مدد کوي د دین په کار کې به سره مدد کوي د هغې مثال هم دله درکوم یو ښځه وه نیکه ښځه وه او خاوند ته به یې د نیکۍ ترغیب ورکوه صدقه کوه خیرات کوه یې ښځو کې د خیرات دا ماده وي نور یو بربندې ګرځي خو خیرات کوي خیرات دا ماده پکې وي صدقه پکې وي نو هغه خاوند ته به یې ترغیب ورکوه کور یې داسې ځای کې چې یو چوک غوندې و د باندې نه به خلک راتل پنجاب کې باندې نه به خلک راتل په هغه چوک کې به ودرېدل او بس ته به ختل داسې وه نو ابدي میلمانه کور دې ښځې به ډوډۍ ورکوله حتی کې ځان له یو مکان یو کوټه جوړه کړه چې که څوک ماښام مازدیګر دلته پاتې شي او بس تلال او د شپې انتظام یې دلته مونږ سره به شپه کوي ډوډۍ به مونږ ورکوو اوبه او چای به مونږ ورکوو یو ځل یې دې خاوند ته چای وویل دا ښځه خو به دې خیر ته کښېنئ بعضې خلک خو وي شیطانان خیر ته به دې کښېنئ ځمکه او بله اوس خرڅئ ولې نو بیا خیر خو چې څوک مېلمه راغی ډوډۍ پرې وخوره نو هغې خو ځان له لکه د پیرانو لنګۍ شروع کړې او چې څوک دې ډوډۍ ورکوله باندې کوټه یې باندې ډېره جوړه کړه او چې څوک هم د بس نه پاتې شو نو خوراک ورکوه خاوند پوی پوه شو ښځې له راغې ښځې بس یې کړه په دې کور ته څوک مونږ ته راغله مېلمستیا به ورکړو مونږ خو د کلي ذمه داري په ټیکه نه راغشتې دلته مولا کور جوړ کړی دی او څوک راځي او به ډوډۍ خورو لنګر هم جوړ کړی دی په کلار کې د ماله وسه نه کېږي ښځه خفه شوه چې خدایه ای سړي زموږ د قیمې راغلی دی وی بس ته پرې په کلار کښېنه زما پلار نیکه جایداد نه شم خرڅولی ټول کلي ټیکه دی اخیستی چې بند شو یو ځل دې ښځې ته وي زه چې لي پټو ته باغ ته لاړ شو پټو ته لاړ شو ښځې خو د خدای د ورځ موته چې خاوند په څه پوه کړه چې لاړل پټو هلته لګیا دی ارد ګرځي اوبه راوباسي دا ښځه یې لاړه ارد د کوي په غاړه کښېنه دی اوبو ته ګوري خاوند یې چکر ولګوه ښځې ځو نه
زه چې ځو چې روانه شوه ونغه سړیه بیا ورله کوي ته نیغه نیغه ګوري سړي ول اواز ورکړي ای ښځې ناوخته دی ده چې ځو چې را روانه شوه څو قدمه بیا ورله کوي ته دې نیغ ګوري خاوند دې دې کوي کې څه ګوري د نه پروتې دي یاروي دوی کوي ته ګور بیا اخر څه پکې ګوري وخت دی هسې کوي ته دې سر ښکته کړی نه دې سیل وکړه دې پتې وکته او نه بل څه هسې وي سړیه دې زړه کې مې یو سوچ را یاره ښځو کیاره خو داسې وي که وی دا سوچ مې په دې راغی چې دا ارټ ګردي منګوټي تاوي ګردي کوي نه اوبه راوباسي دا اوبه دا به کله کمي په دې سوچ کې مې ترافي به اوس کم شي اوس به کم شي اوس به دا سطح لاندې لاړی شي او دا کمیږي نه زه ورته ګورم ای په مقلې ښځې په مقلې دا نه کمیږي زه چې ځو دا چې څونه اوبه راوباسي لاندې نه نورې راوچتېږي دا کمېدو والا نه دي دا ټول پټي به سیرات وي خو دا پې کمیږي نه دا نه کمیږي او که دا منګوټې بند شي نو زیاتېږي وي نه په خپل ځای ولاړ منګوټې که بند شي دغه سطره د کې په خپل ځای به او که دا چلیږي بیا د کوي دغه سطره کمیږي به نه وی ښه وی او ای سړیه وی دقه زمونږ د مال د منګوټي م ده که نه منګوټۍ چې څومره چلیږي او مخلوق له سخا ورکوي نو کمیږي به نه او که نه ورکوي همدقه منګوټۍ به ترې لرې کړي خو اوبه به همدقه شي خاوند خو یې پوه شو چې دا خو دې په عجیبه توګه ووالم او پوه دې کړم وایي زه ښځې بیا به خپله سخا شروع کړو چې څنګه مخکې نه وه ښځه چې نه کړي خاوند به نه کړي ښځه چې دیندار وي خاوند به دیندار وي ښځه چې حیا نه کوي خاوند هم حیا نه کوي او چې ښځه دینداره او نیکه ده بچي به هم دینداره او نیکان وي ښځې ته د حضور پاک د بیبیانو واقعات بیان کړئ ښځو ته د علماو تقریرونه واوروئ ښځو ته د پردي د احکامات واوروئ قسم دی په دین کې او په احادیثو مبارکو په عمل کې چې کم د دنیا او د آخر خیر او لذت او ټیسټ دی خوند دی که دا د دنیا خو پخه شوې په بده ملایکې شته خان خو په دې کې خان خو د حیا په جامه کې دی د دنیا خو لږ ژوند دی تېر به شي و چې اخر دی ښه شي او د دنیا دا ژوند د بچو دی ښه شي زمارونو په خپلو ښځو باندې په خپلو لوڼو باندې دا رحم مه کوئ چې دي بربنډې ګرځي دا رحم پرې مه کوئ چې دي نرۍ لباس اچوي دا رحم پرې مه کوئ چې دي تصویرونو ته ګوري نه په دې کې سرده نه شو که زور ورکوئ داسې به نه کوي د رحمت فرشتې دي دا نه راځي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځو په ټال یې کښېنو یو مخصوص ټال و ځکه داسې پرې نه شو ورغورځولی نو ټال نه اوچتېدو یور کوي فرشتو نیولی دی هلته ته اور دې بلیږي شیطان د انسان په شکل کې راغی وی زه راته یو چل ښیمه داسې وکړه چې ورته جنکۍ راولې سرونه ورې سرتور کړئ چې جنکۍ راولې سرونه یې سرتور کړل ټال سپک شو چې ټال یې دیکه وکړه ابراهیم علیه السلام د اور میاسته وغورځېد وی دا و داسې چلو شو وی دا د رحمت فرشتو نیولی و چې کله سرونه سرتور شو دا ښځو د رحمت فرشتې لاړئ نو کوم کور کې چې ښځې بې سترې کوي په کور کې دننه د رحمت فرشتې نه راځي نو چې د رحمت فرشتې نه راځي نو رزق کې برکت د کومې راغلی مال کې برکت بني جون کې برکت بني روغ صحت به دې ني فرشتې لاړې ممکن ده چې دغه وخت کې د خدای وبا راشي دغه لږ ساعت کې د خدای غضب راشي د خدای وبا راشي بیا به ته مونځونه به وکړې صدقې به هم کوې خو هغه تندر خو به راغلي کن یا خلک شکایت کوي دا چل دی دا چل دی تا یو وخت کې به ګناه کړي د هغه ګناه د وجې د رحمت فرشتې لاړې د خدای قهر نازل شو تندر را پریوت نو چې تندر را پریزو قهر نازل شي او سیلاب راشي نو وروسته بیا پوښتې وهه بیا کار نه کېږي زمارو ښځو باندې لوڼو باندې خویندو باندې دین زده کړئ پرده ورته وښایئ حیا ورته وښایئ شریعت ورته وښایئ او زمونږ د ښکلي پیغمبر مبارک قربان شم دی چې کوم دین یې مونږ له راوړی دی او کوم شریعت یې مونږ له راوړی زمونږ پکې د دنیا هم خیر دی زمونږ پکې د آخرت هم خیر دی په دې به عمل کوو او دا مونږ ته خدای حکم کوي ای ایمان خاوندانو وانفسکم واهلیکم نارا ځان او ښځې بال بچ ټول د جهنم د اور نه بچ کړئ هغه اور چې د هغې خشاک انسانانو کانې دی چې کومې فرشتې پرې مقرر دي نو نه یې په ژبه او نه په زړه په چا رحم نه راځي چې خدای ورته څه کوي هغه کوي دعا وکړه چې الله به موږ رحم وکړو جمعې مونځ کې یو رکعت ګیر نه شي نو څه به کوي نو بس یو رکعت د عام په شان بیا ودي چې یو رکعت به امام سره وکړي او به ځان له ورپسې وکړي د عمر ملګری دی د هغه د عمر یو د بوختې ده او ښکرې د ګردو بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي دم څه کاروبار شروع کوي
الله دې د خیر او د برکت کاروبار درکړي او د کور مسائل دی الله تعالی دې مسائل په خیر بدل رب ذوالجلال دې زموږ په حال رحم وکړي زموږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي د رسواو د بدعت ژوند الله په امن و امان کې وساتي الله زموږ د حوا ژوند نصیب کړي خدا د رسوای د ژوند نه مو ساتي الله د حیا ژوند نصیب کړي خدا د رسوای د ژوند نه مو ساتي الله مریضانو ته شفا ورکړي کورونو کې هسپتالونو کې اچھا بیماری ته د شفا ورکړي روغ صحتونه ورکړي څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي څوک په پریشانو کې پراته دي پریشانه ټینشنونو په خوشحالو باندې بدل کړي رب ذوالجلال زموږ د اتفاق ژوند نصیب کړي خدای که څوک مردگانو فاصله مغفرت نصیب کړي او که څوک بیماران دي بسوینګری دي د هغې روغ صحتونو صدرا ګمبونه نصیب کړي د نبي علیه السلام په نقش قدم روان کړي د شیطان د چارونو نه مو ساتي اخر وخت کې په خولي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول محترم اوریدو کو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 588 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو د حسن معاشرت بیان واورېده دا بیان په 2 کیسټو کې مکمل شو دا به تاسو ته پېښور ښار کې ډیورنډ کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 278 29 12